سلامونه دوستانو. په پیښور کې دوه ورونو په سکه خور او مور ډیر ظالمانه تشدد کړي او وخلي د ټول تفصیل را سره په ویډیو کې وګورئ. ملګرو ویډیو کتونه مخکې درته یادونه کوم کو زموږ چینل مو نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره د ټلې د نشان وهي چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه ضرورت. ملګرو پیښور کو هارد روډ باڼه مانی کې د ورونو خپلو سکه خور ډیر په بې دردۍ سره وهلي او کله چې مور د خلاصي د پاره راغله نو دې ظالمانو خلا مور هم وهله. د پیښور پولیس ملزمان ډیر زر گرفتار کړي او حواله یې بند کړي او په خور او مور د تشدد کولو خلاف مقدمه درج کړې ده. ملګرو حقیقت څه دی او ولې خور په داسې بې دردۍ وهله؟ ملګرو خور یې په بیان کې پولیس ته ویلي چې ماته د پلار په جایداد کې حصہ غوښتله نو دې ظالمانو رونو زه ډیر په بې دردۍ وهلم او زما مور یې هم وهله. دوستانو حکومت لا پکار دی چې داسې ظالمانانو ته سخته سزا ورکړي چې بل ترې عبرت واخلي او موږ هم د حکومت نه مطالبه کوو چې دوی له دې سخت نه سخته سزا ورکړي چې نور رونه خویندو سره داسې ونه کړي. ملګرو دا ظالمانان د اسلام نه هم منکر دي ځکه چې په اسلام کې هم د لور او خور پوره حق شته خو د جاهلانه یې بیا هم نه مني. ملګرو دا یو افسوسناک خبر چې تاسو سره مو شریک کو. مننه کوم چې ویډیو مرا سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې دلوي الله پاما.